دوه شعرونه دي. ګلاب په پرخه کې تازه پروت دی. ناصحبو ګلاب په پرخه کې تازه پروت دی او یار مې په غېږه کې خوله پروت دی. مالا د خدای نه بچیانې غواړي، مالا د خدای نه بچیانې غواړي او ځکه مې پلار په مسله پروت دی. په تا د ځانه چې سیوا مینو په دغه قبر کې هغه پروت دی. دا ستا باڼه مې په زخمونو د زړه ګرځي، دا ستا باڼه مې په زخمونو د زړه ګرځي او قاتلان مې په بامونو د زړه ګرځي او دا د وسپنو څپلۍ چې پښتو دي، دا سړی مې په دردونو د زړه ګرځي. غزل لبرا شو لوی مرتبه ته رسیدلی دی او رب چې کعبې ته رسیدلی دی. لوی مرتبه ته رسیدلی دی خدای چې کعبې ته رسیدلی دی او سر مې په زنګون راښکته شوی دی. ما وی که سجدې ته رسیدلی دی او ستا د جدایۍ د درد به څه وایم، ستا د جدایۍ د درد به څه وایم او زړه نه مې اینې ته رسیدلی دی او ځان چې ما په چا پسې وجلی دی دا خبر هغې ته رسیدلی دی. ځان چې ما په چا پسې وجلی دی او دا خبر هغې ته رسیدلی دی او مستان صاحب ته دا یو شعر ډالی دی چې څومره مشهور کړې ته زما مینې، څومره مشهور کړې مینتوب زما او نوم دې امریکې ته رسیدلی دی او خپې به ورله ولې خلک نه ښکلی دی چې ستا کوڅې ته رسیدلی دی او دلته چې چا حق خبره کړې ده ناز صاحبو، دلته چې چا حق خبره کړې ده او سیده جیلخانې ته رسیدلی دی او دلته کې د خپلو لیډرانو څوک وایه نظریې ته رسیدلی دی. دا چې سنګونه سوي سوي دي، دا چې سنګونه سوي سوي دي او دا پتنګ ډیوې ته رسیدلی دی او ځکه د جومات پټ مې نیولی دی او عقل مې قبلې ته رسیدلی دی او ستا په محبت کې ستا عثمان خیالي څو مې سپارې ته رسیدلی دی او دا یو دوه شعرونه ټولو ملګرو ته ډالۍ دي چې دا سګرټ او دا شراب به مې خراب کړي، دا سګرټ او دا شراب به مې خراب کړي، دا ستا غم خانه خراب به مې خراب کړي. دا الله سره حساب کتاب مې جوړ دی، د انسان حساب کتاب به مې خراب کړي او خپل رنګونه د ځوانۍ راته راښایي. دا د شین کمر ګلاب به مې خراب کړي او د غریب سره مې ناسته پاسته ښه ده، تعلقات د خان نواب به مې خراب کړي او داسې غلی د چاړه په شان کلاس یم، ګزارونه د پنجاب به مې خراب کړي. والسلام، ډېره زیاته مننه او مهرباني.